سلامونه مینه ټولو قدرمنو اندرون ته عزیزانو موږ باوجود د دې چې ډېرو ستونزو سره مخ یو د خدای هر آفت چې دی په موږ باندې راغورځېدلی دی خو موږ بیا هم متوجه کېږو نه چې دا ولې په موږ کې ډېره لویه ستونزه چې ده یوه دا هم ده چې په موږ کې رحم نشته دی موږ هېڅ رحم نه لرو په یو شي باندې رحم نه لرو که موږ او تاسې د خپله ځانه پیل کو کورنۍ پرېږده کریا یا ولسوالي پرېږده ولایت پرېږده د خپله ځانه یې پیل کو چې په موږ کې څومره رحم دی موږ که دیندار یو که بېدینه یو دیندار یم تر هغه پورې دی چې تر څو پورې دی په مسله ناست دی او تر څو پورې دی په جومات کې دی چې روز د ټولو نه زیات سختګیر دی والا که د چا د یو غلطۍ نه تیر شي تر څو چې خدای ته نه یې سپارلی که په خپله وس په ونه رسي بیا خدای ته سپاري همداسې موږ او تاسې چې د خپل کوره راوځو په کوڅې کې وګورو په تیږه باندې والا که رحم کوو په خاوره باندې رحم نه کوو په نباتاتو باندې رحم نه کوو په حیواناتو باندې رحم نه کوو بیلګې به تاسو په خپله ګورئ تاسو ولیدل چې خره خلکو په کلاشنکوف وویشتل سپي په اور باندې ځوړند کړل ښه دغه نورو چرګانو د غواګانو د میږو د وزو سره به نه وایم چې څه وشو ښه د خپلو سپینګیرو سره د خپلو مشرانو سره موږ او تاسې څه کوو څومره بې عزتیانې کوو څومره بې رحمیانې کوو څومره بې قدریانې کوو او بیا د خدای پاک نه د رحم امید ساتو چې خدای پاک به په موږ او تاسې باندې رحم وکړي عزیزانو تر څو پورې چې ځانونه جوړ نه کړو تر څو پورې چې ځانونه په هغه چوکاټ کې رانولو کوم چې موږ قبول کړی چې هغه اسلام دی او اسلام د خدای پاک احکامات دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي یعنی که بل رقم وایه د خدای قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي چې تر څو پورې دا موږ او تاسې په ځان کې رانولو او په دې چوکاټ کې ځان جوړ نه کړو ښه ورځ به ونه ګورو نن په دې خلکو کې زه ډېر متوجه کېږم دې کفارو ته چې دوی کې څومره خپلو منځو کې رحم دی د چا ذره نه خوري د چا حق نه خوري ځکه خدای پاک د دنیا ژوند دوی ته ورکړی دی او موږ او تاسې زه ډېر په دې باندې خواشینی یم چې زموږ او ستاسې دیندارې طبقه زر دا خبره کوي چې موږ او تاسې سره شیطان دی او چې څومره ډېر مؤمن او مسلمان یې هغه سره وایي لوی شیطان دی خدای ته فکر نه کوي چې د تا سره لوی شیطان دی الله خدای پاک تا معاف کوي د خدای پاک په درګاه کې به تا سره د دې خبرې ثبوت شته دی چې خدای پاک تا سره شیطان کړی نو د شیطان چې ته تیر ایستلی نو خدای پاک به تا وبخي نو خدای پاک خو تا ته ویلي چې دا ستا د پلار او د نیکه دښمن دی د ده نه ځان ساته د ده به نه مني همدا د ګړنګ نه غورځي همدا د غر کوي همدا د زما د قهر سره یو ځای کوي نو بیا ولې کو عزیزانو راځئ چې ځانونه سم کو د ځانه یې پیل کو هر یو د ځانه که عالم دی او که بې علمه دی که پیر دی او که مرید دی نن خو موږ او تاسې مولیانو پیرانو مریدانو پسې راخیستی زموږ او ستاسې د ټولنې هر یو وګړی هغه که هر څوک دی ظالم دی هر څوک په تفصیل کې نه ځمه الله مخاد و آباد لره تر څو پورې چې ځانونه سم نه کړو ښه ورځ به ونه ګورو او دا مه وایه چې مرګ به راشي هلته به ښې ورځي دلته ژوندم چې دغسې در په در دی د دغه ظلمونو د دغه بېرحمیانو د دغه فسادونو د دغه اسرافو موږ او تاسو نه وپوښتل آیا موږ او تاسې ناست یو ورځ فکر کړی دی چې موږ او تاسې د انسانانو د خپل ځوان چنګ فکر په موږ کې بیخي نشته دی په قرآن باندې فکر نه کوو په حدیث باندې فکر نه کوو په خپل ژوند باندې فکر نه کوو شپې چې څملو فکر نه کوو چې سر را پاسېدلم تر اوسه پورې ما څه وکړل نو زموږ تجارت به سخت په تاوان کې دلته ما هلته الله مخاد لره السلام علیکم ورحمت الله